سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. ګران دوستانو، نننۍ ویډیو په دې باره کې دی چې څنګه کولی شو چې هر ډول ګیم ستاسو سره وي یا تاسو غواړئ چې هر ډول ګیم هیک کړئ. نو دوستانو دې ویډیو کې تاسو مکمله طریقه زده کولی شئ. که دوستانو تاسو سره موټر ګیم یا هم داسې جنګي ګیمونه وي نو تاسو هر ډول ګیم هیک کولی شئ. هیکولو معنا دغه ده چې تاسو یو ګیم کې کوينس یعنې کوينس دا پیسې تاسو ګټئ، تاسو څخه ډېر کار کول غواړئ په هغه ګیم کې، نو تاسو د دې یو اپلکېشن په ذریعه باندې ګیم کې ښې ډېرې پیسې ګټلی شئ. دوستانو په هغه باندې تاسو وسله نیولی شئ، په هغه باندې تاسو په ګیم کې موټر اخیستلی شئ. نو هر ډول ګیم چې تاسو غواړئ په دې طریقه تاسو هیک کولی شئ. نو دوستانو تاسو ته ما یو د اپلکېشن لینک په دې لاندې ډسکرپشن کې لینک درکړی وي، او یا هم په دې ویډیو کې تاسو له کروم براوزر څخه تاسو ته طریقه ښیم، نو تاسو یې په دې طریقه سره هغه اپلکېشن پیدا کولی شئ. دوستانو راځو او ویډیو شروع کوو. تر ویډیو د شروع کېدو دمخه مو ملګرو که زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو چې دا اوس فی الحال تاسو کومه ویډیو ګورئ د دې ویډیو لاندې د سور د سبسکرایب بټن در سره کلیک کړئ او بیا ورسره خوا کې د بیل آیکن راځي د ګونګړۍ نشان په دې باندې کلیک سره وکړئ او بیا پاس په آل باندې کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې اپډیټ ویډیو تر تاسو پورې زر در ورسیږي او ویډیو هم ضرور در سره لایک کړئ. راځو ملګرو او ویډیو شروع کوو. تاسو په یو کروم براوزر کې دغه اپلکېشن را ډاونلوډ کړئ، که نه تاسو زما د دې ویډیو لاندې ډسکرپشن څخه هم د هغه ډاونلوډ کولی شئ. لینک به مې درکړی وي، که څوک ډسکرپشن نشي پیدا کولی نو تاسو چې دا اوس فی الحال کومه ویډیو ګورئ دغه ویډیو په لاندې په لیکلو باندې به کلیک وکړئ، تاسو ته به لاندې لیکل شوی چې اپلکېشن لینک. نو دوستانو راځم زه خپل کروم براوزر خلاصوم. کروم براوزر سرچ کې به ورته ولیکئ، تاسو په دې سرچ کې به ملګرو تاسو ورته ولیکئ LUCKY بیا فاصله PATCHER لوکي پیچر. دغه تاسو ملګرو بیا سرچ کړئ. نو دغه چې کله سرچ کړ تاسو ته لومړی راځي لوکي پیچر ورژن دی، ډاونلوډ به کړئ. لومړی به تاسو کلیک وکړئ، نو تاسو ته به بله صفحه راخلاص شي. دوستانو تاسو به لاندې لاړ شئ، په دې کې به دا دوستانو تاسو به ښکاري دلته ډاونلوډ لوکي پیچر انسټالر، په دې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو ته ملګرو دلته ټول د دې ورژن یې راځي، د دې اپلکېشن ورژن یې راځي. دې کې به تاسو لومړی هر یو ورژن تاسو ډاونلوډ کول غواړئ هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. نو زه په د لومړی باندې به زه کلیک وکړم. نو دوستانو تاسو ته به دلته ښکاري انسټالر، په دې به تاسو بیا کلیک وکړئ، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. دوستان تاسو لیدلی شئ چې زموږ ډاونلوډینګ روان شو. نو موږ لږ څه انتظار ورته کوو چې دغه ډاونلوډینګ خلاص شي. کله چې دغه ډاونلوډ شي ملګرو تاسو به دغه انسټال کړئ. نو دوستانو کله چې دغه ډاونلوډ کړ دغه یو اپلیکېشن د LP انسټال دی به تاسو به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړئ نو بیا تاسو یس کلیک کړئ. نو دغه تاسو بیا دلته سیټینګ کې د دغه اپ آن کړئ. دغه چې کله آن کړئ نو دا به تاسو بیا انسټال کړئ. نو د ملګرو یو اپ دی، په دې اپ کې بیا بل اپ دننه دی، هغه اپ تاسو انسټالوئ، لکه دغه چې دی لوکي پیچر، او هغه بل یو به بیرته انسټال سي او دغه به انسټال سي. نو دا چې کله انسټال شول نو دوستان تاسو بیا په اوپن باندې کلیک وکړئ. پر یې باندې کلیک وکړئ، بیا به تاسو الاو کړئ. نو دا به تاسو بیا اوکې انسټال، دا به تاسو ملګرو تاسو ته وایي دغه اپ به بیرته انسټال سي. نو
دغه دی دوستانو، دغه یو اپلکېشن دی. دا یو ملګرو زموږ په کار دی. نو دغه چې کله تاسو اوپن کړئ نو لږ څه صبر به ورته وکړئ. نو تاسو بیا په پرایویټ دې بیا کله کلیک وکړئ، الاو دا به الاو کړئ. نو دا ملګرو تاسو ټیک مارک کړئ او په نو باندې کلیک وکړئ. نو ملګرو دلته تاسو زه ښیم چې دغه یو ګیم دی. دغه کې ملګرو پیسې نشته. نو دغه ګیم به تاسو ته زه در وښیم. تاسو یې لیدلی شئ دغه ګیم. نو ملګرو تاسو دغه ګیم لیدلی شئ چې زموږ په دغه ګیم کې کوینس پیسې نشته. نو څومره چې تاسو کلیک وکړئ په دې باندې تاسو ته دغه پیسې نه درکوي. نو تاسو لیدلی شئ چې په دې ګیم کې پیسې صفر دی. لکه دغه ټول ګیمونه چې دي که نه دغه کې پیسې ملګرو نشته. نو تاسو په دې اپلیکیشن ته راشئ. زه راځم په لومړی دغه موټر ګیم تاسو ته زه ښیم. په دې موټر ګیم به تاسو کلیک وکړئ. بیا تاسو ته لاندې ښکاري په مینو اپ فیچر، په دې به تاسو بیا کلیک وکړئ. بیا به تاسو بیا دا کلیک کړئ، کلیک بیا وکړئ. نو تاسو به لومړی په سر کې ښکاري دغه خانه به تاسو ټیک مارک کړئ. بیا په لاندې اپشن باندې به کلیک وکړئ. نو بیا اوکې کلیک کړئ، بیا اپډیټ. نو صبر به ملګرو تاسو ورته وکړئ. ملګرو چې کله تاسو دغه هغه لوډینګ روان یې، لوډینګ چې ختم شي تاسو ته به لاندې ښکاري دغه صفحه به تاسو ته راشي. نو کله چې دغه شنه شنه لیکل ولیکي نو تاسو داسې وپوهېږئ چې ستاسو ګیم هیک شو. نو دلته به تاسو په ګو ټو فایل باندې به کلیک وکړئ. دلته به بیا تاسو په رینسټال باندې به کلیک وکړئ، رینسټال دوهم اپشن، او بیا به یس کلیک کړئ، اوکې به کلیک کړئ. نو هغه بل ګیم ملګرو تاسو انسټال سي او دغه به بیا انسټال کړئ. دغه دوه ګیم بیا تاسو انسټال کړئ. دا زه الاو کومه، نو دا به زه انسټال کړم. نو دوستانو کله چې هغه انسټال شو هغه ګیم، نو بیرته راځم زه هغه ګیم اوپن کوم. نو دا ګیم چې کله اوپن کړو نو تاسو ته به زه نور ګیمونه هم هیک کړم. په دې طریقه باندې تاسو هر ګیم هیک کولی شئ. نو دا طریقه تاسو په یاد ولرئ. نو کله چې دغه ګیم راخلاص شي، هر ډول ګیم چې تاسو هیکوئ کله چې راخلاص شو نو تاسو په دې طریقه باندې په دې اپ کې انسټال کړ. نو بیا زه دغه اسکیپ کوم او راځم په د پیسو ته راځم. پیسو کې زه دلته تاسو چې کوم پیسې غواړئ په هغه باندې به کلیک کوئ. دلته تاسو ته راځي په دوهم اپشن به تاسو ټیک مارک کاږئ او یس په کلیک کوئ. تاسو داسې ملګرو اوکې کلیک بیا داسې منځ باندې بیا کلیک کړئ. هغه پیسې به بیا تاسو کلیک کړئ. دا نورې پیسې تاسو بیا په یس کلیک وکړئ. دغه شانتې اوس ګور تاسو زه پیسې درښیم. تاسو لیدلی شئ چې پیسې څومره ډېرې شوې. په دې طریقه باندې تاسو نورې هم ډېرولی شئ. نو تاسو ته اوس بیا ښیم دا چې څومره شوې دا پیسې. کوینس تاسو لیدلی شئ ملګرو چې بیخي زیاتې شوې ملګرو. 26 لکه ښکاره 15 لکه کې څومره اندازه دي. نو دغه ګیم ملګرو تاسو لیدلی شئ دغه هیک شو. په دې کې ملګرو تاسو هر ډول موټر هم خلاصولی شئ. یو دا ګیم نه ده ملګرو، هر ډول ګیم چې تاسو د زړه خوښ ګیم هغه ګیم تاسو هیک کولی شئ. نو زه راځم تاسو ته بل یو ګیم به هم هیک کړم. دغه یو ګیم تاسو ته ملګرو زه ښیم چې دغه یو څنګه هیک کړو. نو بیا به راسئ دغه اپلیکیشن ته چې کله تاسو راغلی نو بیا به هغه ګیم انتخاب کړئ. دا ګیم دی ملګرو، دا زه هیک کوم په دې طریقې سره. بیا به تاسو دا ټیک مارک کړئ، لاندې به کلیک کړئ. نو ملګرو دغه ګیم هم هیک شو. نو په ګو ټو فایل به کلیک وکړئ، رینسټال به بیا کلیک کړئ، یس اوکې. نو دغه ګیم به بیا تاسو دوباره انسټال کړئ. نو دغه چې کله انسټال شي نو تاسو په دغه ګیم کې هم ډېر کوینس ترلاسه کولی شئ.
ملګرو دغه گیم ما اوپن کړو. په دې گیم کې به زه لاندې په شاپ باندې به کلیک وکړم. دا کې ملګرو تاسو لیدلی شئ چې هر ډول غشي دي کې نښان ویشتونکي دي. دغه ملګرو زه کلیک کوم، دلته تاسو ته ښکاري دغه دوهم آپشن به تاسو کلیک کړئ شي. ملګرو تاسو بیا لیدلی شئ دې باندې تاسو کلیک کوئ، تاسو پیسې به دا شئ زیاتېږي. تاسو ملګرو داسې کلیک کوئ دا شی تاسو پیسې زیاتېږي. نو ملګرو دغه هم دوهم ګیم و چې تاسو ته ما وښود. نو که ستاسو په دې باندې هم باور نه راغلی نو تاسو دغه طریقه په خپل موبایل کې استعمال کړئ، نو تاسو به په مکمل پرې پوه شئ. ډېر خوندور اپلکېشن دی دوستانو. هر ډول ګیم چې تاسو غواړئ په دې کې کولی شئ. نو دوستانو هیله لرم چې دا ویډیو مو خوښه شوې. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو سره ضرور لایک کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو پورې د الله په امان.